القرآن پښتو ژباړه، تفسیر او زده کړه. سید ګران اغا کتابتون یې وړاندې کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د الله جل جلاله چې ډیر زیات مهربان او پر رحم لرونکی دی. ولقد انزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. او خامخا په تحقیق سره نازل کړي دي موږ ته آیاتونه روښانه او نه کافران کېږي په دې باندې مګر فاسقان چې د الله جل جلاله د فرمان څخه وتونکي دي. آیا هر کله چې کولو به دوی په عهد باندې نو غورځاوه یعنی هیراوه او ماتولو به دا عهد یوې ډلې د دوی څخه بلکې اکثر د دوی ایمان نه راوړي. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. او هر کله چې راغلی دوی ته رسول محمد صلی الله علیه وسلم د طرفه د الله جل جلاله چې تصدیق کوونکی دی د هغه کتاب یعنی تورات چې له دوی سره دی، نو وغورځاوه یوې ډلې د هغو کسانو څخه چې ورکړه سوی دی دوی ته کتاب الله، کتاب د الله جل جلاله لره وروسته د شاو د دوی یعنی او هیڅ عمل یې پرې ونه کوي، لکه چې دوی نه پوهیږي چې دغه کتاب او رسول د جانب څخه د الله جل جلاله راغلی دی یا په هغه کې څه صفت دی د محمد صلی الله علیه وسلم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. او متابعت وکړي یهودانو د هغه څه چې لوست به شیطان په زمانه د باچاهۍ د سلیمان علیه السلام کې او نو کافر سوی سلیمان، ولیکن شیطانان کافران سوي وه. حال دا چې ښووی به خلکو ته سحر او متابعت به یې کاوه د هغه شي چې نازل کړه سوی و په دوو فرښتو باندې په ښار د بابل کې چې نوم د یوې هاروت او د بلې نوم ماروت دی، او نه به کوله ښودنه دوی دواړو هیڅ چاته تر هغه پورې چې وبه ویل دواړو بېشکه همدا خبره ده چې موږ ازمایښت یو د جانب د الله جل جلاله، موږ په امتحان کې یو د جانب د الله تعالی جل جلاله. نو مه کافر کېږي په زده کولو سره د سحر، نو زده کاوه به هغوی د دوی دواړو څخه هغه شیان چې بیلتون به یې کاوه، جلاوالی به یې کاوه په هغه سره په منځ د میړه یعنی د خاوند او خپلې میرمنې، او نه و دوی ضرر رسونکي په دغه سحر سره هیڅ چاته مګر په اذن او په حکم د الله جل جلاله سره. او زده کوي دوی یعنی یهودان
هغه څه چې ضرر رسوي دوی ته او نفع نه رسوي دوی ته او خامخا په تحقیق پوهېدل دوی چې خامخا هغه څوک چې اخلي یعنی زده کوي سحر نسته دلره په آخرت کې هیڅ برخه د نیکۍ او خامخا ډیر بد دی هغه شی چې خرڅ کړی دی دوی په هغه شی باندې سره حصه د ځانونو خپلو که چیرې وایي دوی چې پوهېدلی په بد انجام د سحر او د جادو نو نه به یې زده کاوه او په تحقیق سره که دوی ایمان راوړی وای او پرهیز یې کړی وای د سحر او له یهودیت څخه نو خامخا ثواب د طرف څخه د الله جل جلاله ډیر غوره دی د دې څخه چې سحر او رشوت د تورات په تحریف کې وای دوی چې پوهېدلی په بهترین د تورات نو سحر به یې نه زده کاوه او له پاک الله جل جلاله څخه به ویرېدلی او له مناهیو څخه به یېرې ګرځېدلی تفسیر لنډه دا چې یهودانو جن او کتاب پرېښوی او د سحر او جادو کوډو تابع سول او جادو د دوو خواو پر خلکو کې خپور سو لومړی د سلیمان علیه السلام په زمانه کې په دې سبب چې پیرانو او انسانان ناست او ولاړه سره درلوده نو انسانانو د شیطان څخه کوډې زده کولې او دا به یې سلیمان علیه السلام ته منسوبولې چې دا کوډې موږ ته د ده څخه را رسېدلې دي او د همدې کوډو په زور پر خلکو حکمونه چلول نو ځکه الله تعالی فرمایي چې دا کار کفر دی او د سلیمان څخه نه دی علیه السلام دویم هاروت او ماروت چې په آیات کې ذکر شول دوی فرشتې چې د بابل په ښار کې د انسانانو په صورت اوسېدلې او دوی ته د سحر او جادو علم ښه معلوم د سحر هر طالب به چې دوی ته ورتلی نو دوی به هغه ته نصیحت کاوه چې سحر مه زده کوئ چې د سحر د عمله سړی کافر او ایمان ته زوال ورسیږي د قرآن کریم د پښتو ژباړې تفسیر او زده کړې لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او څنګ ته یې د زنګ پر سویچ باندې کلیک وکړئ